دوستانو سلامونه. که غواړئ چې ستاسې واتساپ برنامه چې ده یا واتساپ اپلیکیشن چې ده دا په خپله اتومات ډول اپډیټ شي، یعنی کله چې نوی ورژن راځي نو تاسو ته به هیڅ ضرورت نه وي تاسې لاړ شئ پلی سټور ته او هغې ځای کې اپډیټ کړئ. نو هغه به څنګه کولی شئ تاسې به واتساپ ته لاړ شئ. واتساپ ته چې لاړئ نو وروسته به په دې درې ټکو به کلیک وکړئ او بیا سیټینګز ته چې لاړئ لاندې به دلته راشي دا اپشن اوس اضافه شوی دی اپ اپډیټس باندې به کلیک کړئ. دلته چې کلیک وکړئ دغه لومړنی اپشن اپ اپډیټس کې اوټو اپډیټ واتساپ اتوماتیکلی ډاونلوډ اپ اپډیټس ګورئ دا اپشن فعلا ما آیره کړی دی یا انیبل کړی مې دی، فعاله کړی مې دی. نو که ستاسې دا ډول غیر فعال نو تاسې به پې کلیک وکړئ. کله هم چې نوی ورژن راځي نو دا به په اتومات ډول څنګه چې دلته لیکلي دي اتوماتیکلی ډاونلوډ اپ اپډیټس نو دا به اتومات اپډیټ کیږي. نو هغه نه وروسته دوم اپشن دی کله چې تاسې الاو اپډیټس اوور اني نیټورک دې باندې چې تاسې کلیک کوئ نو دې سره به که تاسې وای فای استعمالوئ او که سیم کارت نو تاسې به دا واتساپ برنامه اپډیټ کیږي. هغه نه وروسته نوټیفیکیشنز واتساپ اپډیټ اویلیبل نو که ستاسې دا اپشن دا ډول غیر فعال نو دې سره کله چې د واتساپ نوی ورژن راځي اپډیټ راځي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن یا پیغام نه راځي. نو که غواړئ تاسو ته پیغام راشي تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله هم چې د واتساپ نوی اپډیټ راځي نو تاسو ته به خبر یا هم پیغام راځي نوټیفیکیشن نو هغه سره به تاسې کولی شئ د نوي اپډیټ په اړه معلومات وکړئ. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ چې همداسې نورې معلوماتي ویډیوګانې هم درسره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.